بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 50 برخه. ګرانو وطنوالو، هر کله چې د کندهار ښار خوندي و نو په دې موده کې رازق د پولیسو مشر و. هغه اوس 9 یا 40 کلن و. د کندهار خلکو د هغه ستاینه کوله او د هغه نه به ویره درلودله. نږدې 10,000 پولیس او سرحدي پولیس د هغه تر واک لاندې وو. د هغه بشپړ امنیتي تدابیر او بې عیبه انرژي د خلکو د ملاتړ یو مهمه ډله رامنځته کړې وه. حتی په داسې حال کې چې شکنجه، پټ زندانونه او غیر قانوني وژنې نړیواله ټولنه او د کندهار ډېری خلک هغه خفه کړي وو. تعلیم یافته کندهاریانو د هغه ظالمانه طریقې ته سپکاوی کوو، مګر د هغه پرته له تګ څخه ویره هم درلوده. په ټول افغانستان کې رازق د خپل فوجي وړتیا او له پاکستان سره د ښکاره چریکي جګړې له امله یو ډول افسانوي حیثیت ترلاسه کړی و. داسې اوازې ډېرې وې چې هغه د طالبانو د مشرانو او آیسای په وړاندې په پاکستان کې خپل بریدونه ترسره کول. د هغه سرحدي پولیس تل د پاکستاني فوج سره په نښتو کې ښکیل وو. رازق په هره عامه غونډه یا مجلس کې د پاکستاني جنرالانو سره په خبرو کولو کې خپل دریځ په بهادرۍ سره بیانوه. افغانانو به رازق ته د یو بېرحمه ساتونکي په توګه کتل، چې له دې له امله اشرف غني له رازق څخه کرکه کوله، ځکه چې اشرف غني نه غوښتل چې د پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. او د ولس د دوکه کولو لپاره به اشرف غني ویل چې زه ځکه د رازق څخه کرکه کوم چې دی د هغه د بشري حقونو د سرغړونو څخه کرکه کوي. په داسې حال کې به رازق هم په غني نیوکې کولې چې دی په خپله د پاکستان پر ضد هیڅ عمل کول نه غواړي او ما هم دې کار ته نه پرېږدي. نو د دې په عکس العمل کې به رازق په دولت کې د اشرف غني پر ضد د هغه کسانو سره ملګرتیا کوله چې د ولسمشر غني سره په مخالفت کې وو، په ځانګړې توګه په شمال کې د محمد عطا سره. غني د کرزیانو او امریکایانو د ملاتړ له امله د رازق پر وړاندې هیڅ حرکت نشو کولی، په داسې حال کې چې غني به یوازې د خپلې چوکۍ د خوندي ساتلو لپاره هر ډول حرکت په بربنډه توګه کولو. رازق حتی د 2018 کال په لومړو کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې غني د هغه د لرې کولو هیڅ حق نه لري، ځکه چې هغه د کندهار د خلکو په اراده حکومت کوي. طالبانو او پاکستان هم د رازق څخه کرکه کوله. رازق له څو بریدونو څخه ژوندی پاتې شوی و چې ډېرې د آیسای دسیسې وې. په 2019 کال کې د والي په ماڼۍ کې د اماراتو د سفیر سره د غونډې په جریان کې د رازق د چوکۍ لاندې یو بم ایښودل شوی و، خو کله چې چاودنه وشوه نو هغه له خونې څخه وتلی و. د والي مرستیال او سفیر ووژل شول او والي سخت ټپي شوی و. د 2018 کال په اګست کې د ابودجانه په نوم یو کس د والي په ماڼۍ کې ځای پر ځای شوی و تر څو د رازق د وژلو هڅه وکړي. آیسای د دې دسیسې په طرحه کولو او پلي کولو کې مرسته کړې وه. ابودجانه یو 19 کلن یا 18 کلن هلک و. هغه د ځان وژونکي ماموریت لپاره په پاکستان کې د میاشتو لپاره روزل شوی و. د والي د امنیتي ساتونکو څخه یو کس د هغه لپاره ډاډ ورکړی و او د هغه سپارښتنه یې کړې وه. د 2018 کال د اکتوبر په 18 د اوږدې مودې ځنډول شوو پارلماني ټاکنو څخه 2 ورځې مخکې رازق، جنرال میلر، والي ویسا او څو نورو چارواکو د کندهار د والي په ماڼۍ کې سره ولیدل چې د میلر د قوماندې له اخیستو څخه یوازې یو میاشت تېره شوې وه. د رازق په هغه سهار طبیعت خراب و، خو مجبور شو چې له بستره راوځي او حاضر شي. هغه په عجیب ډول په لویدیځ لباس کې جامې اغوستې وې، سپین خلاص کالر لرونکي کمیس، کمربند او خړو بوټانو سره چې د هغه د خوښې سرحدي پولیسو یونیفارم یا کندهاري کمیس سره په بشپړ ډول مخالف و. د غونډې له ختمېدو وروسته چې کله ډله د میلر د هلیکاپټرو په لور روانه وه تر څو هغه ته الوداع ووایي، نو ابودجانه ډزې وکړې. رازق معدې او سینه کې وویشتل شو. بیا ابودجانه
د غونډې په نورو غړو په شمول د ملر ډزې وکړې چې د رازق عملیاتي افسر، د قول اردو قماندان، د ولایتي ملي امنیت د استخباراتو رئیس او والي ویسه په ډزو ټپیان کړل. 2 امریکایان هم ټپیان شول. د ملر افسرانو ابو دجانه په ډزو وواجه. بیا یې قربانیانو ته لومړنۍ طبي مرستې ورکړې او ټپیان یې راوویستل. دوی د والي ویسه د جون په ژغورلو کې هم مرسته وکړه. ملر په خپله روغ رمټ پاتې شو. د رازق سړي د خپل مشر سره مینه درلوده. هغه په یو ګاډي کې یوړو او د کندهار روغتون ته ورساوه، چېرته چې هغه د دې فاني دنیا څخه رخصت شو. دې برید د کندهار خلک او په ټول هېواد کې افغانان حیران کړل. ویره او اندېښنه نوره هم زیاته شوه. یو تعلیم یافته پخواني پولیس داسې ویلي وو چې دا د کندهار او سویلي افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو بده پیښه وه. د رازق له لاسه ورکول په کندهار کې په داسې یو حساس وخت کې د امنیت لپاره یو لوی ګزار دی. ما له تېرې شپې څخه تر نن پورې له 2 درجن خلکو سره خبرې وکړې. هر څوک په راتلونکي کې د وضعیت په اړه اندېښمن او ویرېدونکی و. یو بل کندهاري چې په مدني ټولنه کې کار کوو او په انګلستان کې زده کړې کړې وي فکر وکړو چې زموږ د ټولو توپیرونو سره زه فکر نه کوم چې رازق د هغه څه مستحق و چې څه ورسره پیښ شو. موږ ټولو اورېدلي دي چې هغه ظالم و، مګر موږ په دې هم پوهېدو چې هغه کندهار د طالبانو له سقوط څخه ژغورلی و. زه فکر کوم چې د رازق پرته به په کندهار کې وضعیت ډېر زیات خراب شي او زه ویره لرم چې کندهار ممکن هغه څه تجربه کړي چې په غزني یا فراه کې پیښ شوي وو. زه واقعا چې ډېر زیات ویره لرم. خو بل اړخ ته ټول خلک خفه نه وو. یو امریکایي لیکوال ملکسیان لیکي چې اوازه دا وه چې د اشرف غني ټکنوکراتیک سلاکاران د خبر په اورېدو سره ډېر زیات خوشحاله شوي وو. د رازق نورزي سیالان هم خوشحاله شوي وو. ملاله اسحاقزی چې تل د خپلې قبیلې مدافع وه مسکا وکړه او د مبالغې په لمس سره وویل چې ظالم رازق خلک وجل او بندیان کول. خو کله چې هغه مړ شو نو خلکو د هغه د مړینې په ستاینه کې خپل غږونه پورته کړل او یو بل ته به په داسې ډول مبارکي ویله لکه څنګه چې دا یو مذهبي رخصتي وي. د رازق په کندهار کې د امریکا ناحل شوې اخلاقي ستونزه پای ته ورسېده. رازق لاړ. په افغانستان کې ژوند ډېر زیات لنډ و. امریکایي جنرالانو به ویل چې رازق نه بدلیدونکی دی. ژورنالستانو او لویدیځو مرستندویه کارکوونکو به ویل چې د هغه د بشري حقونو سرغړونې د یو لوی نورین لپاره لاره هواره کړې وه. نو امریکایانو باید رازق څنګه په یاد لرلی وي؟ د کاپي کولو لپاره یو نمونه یا د یو اخلاقي داغ چې باید له پامه وغورځول شي. رازق باید نه د کرشماتي پوځي نابغې او نه هم د خونړي قاتل په توګه یاد شي، بلکې د افغانستان د یوې هوره پیچلې بې ځوابه پوښتنې په توګه یاد شي. د امریکا په جګړه کې د هغه رول د تعقیب لپاره د لارښود پر ځای د فکر کولو لپاره یوه کیسه ده. خو د افغانستان په تاریخ کې که یو افغان څومره هم قهرمان وي خو چې هغه د بهرني یرغلګرو مرسته کړې وي نو افغانان هغه ته هم د تل لپاره د اشغالګرو په نظر کتلي دي او د هغه مرګ د وطن د یو اشغالګر د مرګ په توګه یاد کړی دی چې د افغانستان تاریخ د دې نه ډک پروت دی او افغانانو د افغانستان د اشغالګرو لاسپوڅو چارواکو او کسانو ته د تل لپاره په بده او سپکه سترګه کتلي دي او د هغوی نه کرکه کړې ده. که هغه شاه شجاع و چې د انګریزانو د لاسه پار کې ناست و، که ببر کارمل و چې د شورویانو د لاسه پار کې ناست و، که کرزی او اشرف غني و چې په هغه وختونو کې د امریکایانو له اړخه په ار کې ناست و چې افغانستان د امریکایانو د لاسه اشغال و. د افغانانو تاریخ به دا قسم چارواکي د خپل وطن او د خپل ولس سره د خاینتوب له امله چېرته هم معاف نه کړي، ځکه چې تاریخ ډېر ظالم دی او هر یو کس په خپل ځای کې نه وي. که دا ډول خاینان په افغانستان کې دننه وي او یا د افغانستان نه تښتېدلي وي. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.